په راتلونکو کلونو کې د اوبو یو غټ خطر را روان دی. دا موضوع چې دا زمونږ د راتلونکي نسلونو سره د دې وطن سره او بلکې د اسلامي امت سره نیغ په نیغه باندې بسم الله الرحمن الرحیم نن غواړو په یو ډیره مهمه او ارزښتمنه موضوع باندې خبرو وکړو چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د راتلونکي نسلونو لپاره او بالخصوص د اسلامي امت لپاره یو ډیره ارزښتمنه موضوع ده چې هغه اوبه دي. که موږ تاسو ګورو د افغانستان سیندونه دا ډېر په خلاصو تڼو باندې ووایم چې بل طرف ته روان دي او د دې د کنټرول د دې د ذخیره کولو هیڅ کوم پلان نشته دی. همدا رقم د ګورو زموږ ستاسو بیا دا غرونه زموږ ستاسو فصلونه دغه ټول چې بیا خړوبېږي دا چې افغانستان یو زراعتي هېواد دی نو بیا موږ خپل فصلونه چې دي هغه د ځمکې څخه د څاګانو په ذریعه باندې څاګانې وخو او د سولرو په ذریعه باندې چې دی خپل فصلونه اوبه کوو خو د اوبه چې دي همدغسې بېدرېغه چې دی بل طرف ته روان دي. دا موضوع چې دا زموږ د راتلونکي نسلونو سره د دې وطن سره او بلکې د اسلامي امت سره نیغ په نیغه باندې تړاو لري. ځکه دا یو ډېره ارزښتمنه موضوع ده خو تر اوسه پورې بدبختانه به زه وایم چې په افغانستان کې د دې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. موږ تاسو په اوس وګورو خپله په خبرونو کې موږ تاسو اورو چې د کابل ښار د اوبو د کمښت سره مخ دی. یو شمېر نورې سیمې هغه د اوبو د کمښت سره مخې دي او بلکې د اوبو هغه ورځ تر بلې مخ په ټیټېدو باندې روان دی. بل طرف ته که وګورو یو شمېر خلک وایي په جلال آباد ښار کې پخوا ژرندې چلېدلې اوس په جلال آباد ښار کې چې دي د خپلو د اوبو د کمښت سره د جلال آباد ښار مخ دی. نو ما سره قاري صاحب محمد یاسین احمدي دی. غواړو چې په دې موضوع باندې د اسلام د نظره هم وغږېږو چې په اسلام کې د اوبو کم ارزښت شته دی یا په قرآن او په حدیثو کې داسې کومې اشارې شته دی چې د اوبو د اسراف د اوبو د ذخیره کولو اړوند پکې یو څه ویل شوي. قاري صاحب په خپرونه کې درته هرکلی هم وایم او د هرکلي تر څنګ د نو پوښتنه کومه چې د اوبو څه اهمیت دی په اسلام کې. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. په راتلونکو کلونو کې د اوبو یو غټ خطر را روان دی او دې خطر نه نبي اسلام خپل امت خبر کړی دی او ډېر سخت خطر دی اسلامي امت لپاره. دومره غټ خطر دی چې نبی اسلام په زیات شمېره حدیث کې د خطر بیان کړی دی. خو دا دومره بېغور او دومره اوږده امت دی چې نبی اسلام چې چیز نه ډېر ورولی د همغې برخه کې دوی بېغوري کوي ډېر سخته بېغوري کوي په دې برخه کې. نبی علیه السلام فرمایي وي اخر وختونو کې یعنی د قیامت ته نږدې وي دا ځمکه چې دا به اوبه لاندې راکاږي ځمکه وي چې اوبه به کمې شي په ځمکه کې یعنی د اوبو سطحه به لاندې به ټیټه شي او خصوصا څومره چې نږدې وخت یعنی قیامت ته څومره یو سړی ورنږدې کېږي نو نبي اسلام دا خطر بیان کړی دی خپل امت ته. بیا یو بل عجیبه حدیث نبي اسلام ذکر کړی او دا ډېر خطرناک حدیث دی ډېر خطرناک حدیث دی چې هغې حدیث نه معلومیږي کوم د جعلي قوت چې دا ټول په دې اوبو باندې قبضه کوي او خصوصا د اسلامي امت په اوبو باندې لکه خصوصا په طبیعت باندې قبضه کوي خو طبیعت کې بیا نبی اسلام د اوبو ښودلي دي په دې اوبو باندې به سخته قبضه وکړي چې یو د هغې حدیث نه یو حدیث دی او ډېر یېروونکی حدیث دی دا حدیث. هغه نبی اسلام فرمایي وي 3 کلونه به راشي زما په امت باندې د دجال نه مخکې چې سخته وچکالي به راشي او چې الله پاک هم د ځمکې ته امر وکړي چې اوبه لاندې راکاږه نو په یو کال باندې به وي چې لږې اوبه ځمکه راکاږي اسمان به لږ 1% برخه بند نه کړي بیا په 2م کال باندې به نیمې اوبه ځمکه لاندې وچې کړي بره به اسمان اوبه وچې ځمکه او په 3م کال باندې به بیخي. نو نبی اسلام دې پورې ویلي دی چې ډېر زیات حیوانات ډېر ونې ډېر فصلونه دا ټول به وچ شي. خو په دې وخت کې دوی قبضه چې کوم ده د دوی قبضه به په ټوله په اوبو باندې خپله د جعلي کوم حکومتونه چې دوی قبضه به په اوبو باندې یعنې هغه اوس دا کوشش کوي چې ټولې دنیا د اوبه چې کوم دي اوبو کنټرول په خپل لاس کې واخلي. خو مسلمانان دومره بېمانه دي او دومره اوده امت دی دومره اوده چې موږ تاسو کو ګورو خصوصا دلته به دغه زراعتي زموږ ټولو خلکو کورونه جوړ کړه پاسې کې ګوره ټویلونه والي دي شمسیانې لګولي دي او درګر د ځمکې ورباندې اوبه کوي شاړې زموږ کې سولر په ذریعه باندې سهار چلا چې تر مازدیګره پورې او دومره زه بیا حیران دي ته ما چې هغه خلکو پکې باغونه جوړ کړي چې خپله داعیان دي خپله دعوت کوي یعنې نورو ته مسالې کوي هماسې خلکو هم پکې غټ غټ باغونه جوړ کړي دي غټ غټ سولر یې لګولي دي هېڅوک داسې نشته چې ورته وایي چې دا ولې او دلته چې ګورو زراعتي ځمکه کې درګرد همدا کورونه جوړ شو ټول نو خپله د مسلمان چې خپله خپلې خپې وایي یعنی بل چا نه خو ګیلې کوي خو خپل ځان تباهي په طرف باندې. نو بیا یو حدیث کې ما لیدلی نو یو عالم دی هغه بیا شرحه کړې وه هغه ویل چې پته به تاسو ته هلته ولګي هغه وخت کې
ځکه نبی علیه السلام دا حدیث کې ذکر کړی دی کنه هغه وی چې کله چې یو سړی کور ته راشي او د خزه د ماشوم او د بچي چې پتند باندې کله پروت کنه پتند باندې او د دې چې پلار وبو او وبو درک ورسره نه بیا وخت بیا تاسو ته دی وبو ارزښت معلوم شي ځکه قران کې دې ټکی تعالی په اشاره کړه الله پاک فرمایي د وبو نظم کې تل تبوزم کنه بیا به څوک درته پاس رو باسي د وبو یعنی څوک هم نشي رسته دیو چې نبی رسول الله اشاره کړې کوشش کړې ده وګوره کده چې وخت راغی په تاسو باندې چې وبو او خصوصا د غټ غټ خارونو کې په دې کې به د وبو وچیږي او په دې کې به د وبو کمبوخ سره مخ کېږي بیا نبی رسول الله فرمایي وي تاسو غرو طرف ته وخیږئ دغه غرو کې بیا هم لګ لګ بارونه بکیږي لګ لګ وبو بیا پیدا کېږي د اسکا کو پیدا کېږي نو ډېر سخت خطر ده په اسلامي نړۍ باندې خو مسلمانان ځان ته نه پوهیږي دی وخت کې تیر ورځو کې ما یو کس هم د سباغ په دی وبو باندې وبکاو کنه نو ما ورته چې ما دا خو ډېره سخته خبره ده ډېر زیاته سیندونه چې دي دا روان دي په کار ده چې دا غي نن ډیورو راځي چې هغه وشي خو د دې لپاره کوم سوچ نشته ده ما وې دالان دی وب ختمي نو هغه ما ته وایي سکرو وب ختمي کې دې ډیرو نه موږ تاسو په دې باندې تفسیر هم د سیو په دې په اسمان جوړا دا خو د الله خزاني دي دا نه ختمي نو خپل الله تعالی د وګوړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث یا خو تاسو شریک نه ده غلطه نظر ده کو څوک چې د الله خزاني دي دا نه دا خو د وبو فیصدي ده ځکه نبی رسول الله دروغ نه دی بلوغه خبر ورکړی دی او دا فیصدي به کمیږي ورو په ورو باندې بیا یو بل عجیب حدیث نام دی نبی رسول الله یو روایت کې اگر سندن له کمزور هم خو نبی رسول الله فرمایي وي ګور کده سمندر بغاړ یاسین بغاړ تاسو ناس وي کنه ام شي ګور تاسو وبو کې اسراف وکوي یعنی دا نبی رسول الله ډیر سخت په دې باندې ریدل دي د خپل امت یې رول دي په دې باندې بل تاسو ګورئ قران کې څنګه د ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام واقعي ذکر کوي قران او حديث کې اشاره وټشته دي ال ګوره د ژوند د بقا لپاره ولنه شرط شه دی وبره ګوره د روزي نه مخکې د ډوړې نه مخکې الله پاک اسماعیل عليه السلام ته وبره وېستي وبه ضرور دي ان سړی کول شي چې بغیر د ډوړې نه سبق گزاره وکي یو شی خوري بل شی خوري ونه پانی خوري خو دوبونه بغیر هیڅ گزاره نه کیږي دیو جن نبی رسول الله په نوم ډېر سخت رول ده په دې برخه کې نو هغه به ډېر سخت احتیاط کوي ډېر سخت احتیاط کوي په دې بابت کې حتی یو حدیث کې نام راځي وی نبی علیہ السلام چې دا په یو سوع ابو باندې به لمبل یو سوع نو یو سوع چې دا خپل حنفي مذهب مطابق 2.5 کیلو ده 2.5 کیلو او نو 2.5 کیلو یعنی د سه 2 روټي بکی بس 2.5 روټي داسې به په دې باندې نبی علیہ السلام لمبل او یو دغه چې د جمهور علما وایي چې نه دا 3.5 کیلو به راځي خو زه د 3.5 کیلو وایي ځکه نه 3.5 کیلو چې حساب کې هم د 2.5 روټي راځي بیا دلته خلکو په ذهن کې دا دغه راځي چې والا چې په 2.5 کیلو یا 3.5 کیلو باندې څنګه یو سړی ولانی کنه حتی نبی رسول الله په دې باندې لمبلې دي نو دا حدیث یو صحابي ذکر کاو غالبا دا جابر بن عبد الله دی نو دا حدیث ذکر کاو نو دلته دغه یو زوی ناستو دی علي سب علي هو یو مسجد دا ناستو دا ناس دی حسین هو طرف نه یو دغه پاتې شوی دی زین العابدین به ورته ویله د دې زوی به پاتې شوی علي نو د علي دلته ناستو دغه ته ویله د صحابي ته ورته چې یاره زه خو په دې وبو باندې نشم لمبلی او زما وجود باندې اختانم ډېر دي او په دې یو څو باندې څنګه ولامم نو هغه ورته په غوسه شو چې نه خبرې پکې مه کوه ځکه چې دې باندې هغه خلکو ګزاره کړې ده چې هغه ستانه ښه ستانه غټ ستانه وجود باندې اختانم ډېر پوه شوې نو مطلب دا و چې نبی رسول الله په دې وبو باندې لمبلي تم باندې اکتفا وکړه دلته درګرد خلک یو خو بې ځای اسراف کوي یعنی حتی د دې اسراف نه د دې اودس نه غسل چې هغه ډېر سخت اړتیا لري ورته انسان به دې کې نبی علیہ السلام احتیاط کړی دی بیا د دومره بې غوره خلک دي چې دا روزي به د خلک څنګه ګټي چې د بس لاندې ځینې بیا د اوبه وباسه ټویلونه او بیا خود درګرد غونډه ورځ د اوبه روانې صفه اوبه دا د سکډ اوبه او پسلونه ور باندې اوبه کوه بیا کلونه په دې باندې تېرېږي اوس د نن نه 15 کاله مخکې چې کوم کویانو د هاس کمین ولسوالۍ کې د غرو طرف ته هغه اوس وچوي دي ټول بالکل هغه کوبه نشته له اوس تر خلک وي د مؤسسات دومره څاګانی وخی بیرته ورکیږي بیا دا کار روان دي کنه خو هغه د سیدي چې هر 15 کالو 2 کالو کې هغه حکومت سره چوال چې 10 متر 8 متر وګوري کولاړي هغه ښکته لاړ شي به بنور وخنوس په افغانستان کې په اوس وخت کې باید شپېتا بیا 8 متر څو وخت چې هغه تاسو 15 کال کې نو یعنی قاری صاحب د دې څخه معلومه شو چې دغه د الله خزانه چې ورته زمون خلک وي دا وبخو ښکته روان دي د دې لپاره چې باید د اوبو سطح بیرته پورته راشي
د باران د اوبو ذخیره کول مهم او ارزښتمن شی دی کنه چې کوم هغه اوس دغه د الحمدلله دولت لګیا دی په بعضې برخو کې بعضې مؤسسات په دې غرونو کې فکر دی هغه وړې کندې وهي یا دغه کوي دغه واړه چک ډیمونه جوړوي که نه افغانستان خو داسې په یو حالت کې دی که وګورو دغه تېرو ورځو کې بعضې سیلابونه راغله یعنی هغه سیلاب 1 ساعت یا 2 ساعت او خو زموږ استادو د خلکو ډېر فصلونه یې ډېر هغې وړه خو اخري هغه اوبه بل چې ذخیره شو موږ ته پاتې نه شوې که نه بس موږ ته صرف ضرر راورسوو نو که چېرته همدغه اوبه د افغانستان خلک یا اسلامي امت د دې د ذخیره کولو کوشش وکړي نو دا خبره خو ممکنه ده همدغسې ورته وړې کندې جوړ شي غرونو کې واړه واړه چک ډیمونه جوړ شي آبادي راځي دې سره دې سره ځکه آبادي راځي که څوک غواړي چې یاره دا ځای آباد شي ملک آباد شي که نه دا ولس آباد شي نو باید چې اوبه ښه ډېرې ورسوي هغسې ته ځکه دا یو حدیث نه معلومیږي نبي علیه السلام د تبوک غزا ته ته نو معجزتاً یې وفرمایل دې غره شاته یو چینه ده او هغې کې د یو کس د اوداسه کار ته اوبه شته دی د یو کس اوداسه کار خو نبي علیه السلام فرمایي چې ما نه مخکې ور نه شئ څوک هغه چې کله ورغی یو صحابي ورغلی ویسته هغه ورکې اودس کړی نبي علیه السلام ډېر سخت ورته غوسه شو خو صحابي چې دی هغه 1.5 کسان هغوی د رسول ما دا خبره نه ده اورېدلې زه بس نوم پوهېږم راغلم اودس مې ورته وکړ نو بیا نبي علیه السلام دا ګوتې مبارکې داسې د چینه کې ورکېښودې ګوتې داسې ورکېښودې نو دغه فرمایي معاذ رضی هم وایي زه داسې د چینې په غاړه ولاړم نو چې د چینه کې ګوتې نبي علیه السلام ورکېښودې وایي دا داسې غر ځای و چې غر و شاړه و دښته وایي څه په دې کې نه وایي چې یو دم د چینه کې لاندې داسې غرزاره شروع شو چې غرزاره شروع شو ډېر اوبه داسې یو شړپ راوکړ ډېر اوبه روانې شو چې دا اوبه څنګه روانې شو نبي علیه السلام مسکی شو ګوره د اوبو د خوشحاله شو نبي اسلام ما داسې پاس راوکړه د ماتې معاذه وایي که الله پاک څه دومره ژوند درکړي که نه وایي دلته به ته آبادي وګورې دلته به د کورونه وګورې او دلته به ته فصلونه وګورې او باغونه به وګورې ګوره اوبه سره پیدا شو نبي علیه السلام وایي چې دلته به آبادي راځي نو بیا معاذ هم فرمایي ډېر وخت وروسته بیا معاذ هم په دې لاره ورغی چې ورغی هلته ډېر باغونه خلکو کرلي وو ډېرې آبادیانې وي فصلونه و کورونه نو معاذ هم کېناست هلته سخت یې وژړل چې ما ته نبي علیه السلام ویلو چې دې ځای کې به آبادي جوړېږي ګوره هلته د اسماعیل علیه السلام واقعه چې ذکر کېږي نه هلته هم نبي علیه السلام د اوبو مهار کول ښودلي دي نبي علیه السلام فرمایي الله دې په هاجر باندې رحم وکړي د اسماعیل علیه السلام مور باندې که دې دا د اوبو دغه نه وی کړی شګې ورنه نه وی تاو کړی د اوبه ډېرې دي نور هم خورې دي یعنې اشاره پکې دا وه اګر که دا ښځه وه که نه هم به یې چې د اوبو سره احتیاط کړی پرېښی وی چې لږې ډېرې شوې وې د اوبه نور هم ځکه هغه لږې اوبه پیدا شوې هم ګوره هغه منطقه کې الله پاک آبادي راوسته هغه ځای ورباندې آباد شو ویې کړه خو هغه طریقه یې غلطه وه نو نبی رسول الله ځکه فرمایي چې الله دې ورباندې رحم وکړي دا به لږې پرېښې وي چې د اوبه نور هم ډېرې شوې وې او حتی نبی رسول الله دا فرمایي ټوله دنیا کې د اوبو ګرځېدی ټوله دنیا کې لکه اوس خو اسلامي امت چې صرف خپلې خېټې پسې ده خېټې پسې خو نور کوم کفري نړۍ چې ده هغه اوس دا غواړي چې په دنیا په دې اوبو باندې قبضه واچوي ځکه هغه په یو طریقه باندې اسلامي امت ختمولی نه شي او نه خپل تابع کولی شي لکه دا نبی علیه السلام فرمایي نبی علیه السلام فرمایي وي کله چې دا دجال راشي وي خلکو ته به چې ما په خدای باندې ومنئ وي څوک چې نه مني وایسته وي چې هغو باندې به اوبه واچوي هغو ته به اوبه نه ورکوي حتی وي دومره تنده به ورباندې راشي دومره تنده چې یو مؤمن سړی به په دې ځمکه باندې به سر کېږدي نور چې بس زه مړ شوم یعنې مرګه پورې به یې ورسوي دومره سختې اوبه او اوس که موږ تاسو وګورو دا د ښارونو اوبه ټولې ګوره بمبو ته جوړې شوي بس یو بمبه در باندې کړکۍ زموږ یو استاد هغه ویل کراچۍ اوبه چې دي ټولې کراچۍ غټ ښار دی وایي هغې ټولې اوبه 4 دي که 8 بمبو ته جوړې دي اته ځینو کې بمبې غوڅې ټوله کراچۍ دی وچه ټول به کډه کوي یا به خبره مني چې هر قسمه خبره درته کوي خبره به مني تسلیمېږي به ورته او که خبره نه مني بس مرګ دی درته راغلی دی درته اوس چې قاري صاحب خلکو د زراعتي ځمکو دپاره څاګانې والي دي صحیح ده او په دې باندې موږ تاسو اوس خو دغه د ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې د اوبو سره ټیټه روانه ده دې ورځو کې د کابل ښار باندې چې دی خلک وایي چې 2-3 کاله وروسته په کابل ښار کې به چې د اوبو بندي او ځمکې به پکې ډېرې ارزانې څوک به یې نه اخلي نو څه کول پکار دي بس دا خو یو کس داسې یو کس خپله خېټه مړه کړي که نه او نور آینده نسل چې کوم هغه هسې تباهي سره مخ شي پوه شوې یو کس خپلو پیسو ته وګوري خپل مال دولت ته وګوري نو آینده نسل چې هغه ټول دغه شي لکه دې ما ورته وویله چې دغه د نیر لاندې کومې ځمکې چې دلته ټول کورونه جوړ شو ټول کورونه او بره ځمکې چې کوم دغه ډاګونه چې کورونو دپاره کوم الله پیدا کړي وو که نه نو هغوی ته ټویلونه وواله دغه یې وکړم او دا د دې امت مثال اکثره د بني اسرائیلو سره الله پاک ورکوي چې بني اسرائیل داسې وکړو داسې وکړو دا بني اسرائیل موږ ته مخې ته کوي ځکه دا بني اسرائیل چې دا ډېر کمعقل قوم و ډېر زیات کمعقل و ډېر زیات
او دا امت چې کوم د دوم بس د مغو په نقش قدم باندې اوس روانه دي نو هغه الله ذلیل کړي او دوی چې دوم ذلت طرف ته روان دي نو کوبه محال نه کې او وو باندې پامونه کې لکه نبی رسول الله چې څنګه ویلي چې ګورو بو سره ډیر زیات احتیاط وکړي نو انده نه چې کوم موږ خاصم غلامان یو انده نه سم دین هم څخه غلامان شي دین هم ډیر غلامان شي لکه زه دا وایم چې مخکې لکه سودان طرف ته کوم تاسو ورته د بورډر سخت کمخته هغه خلکو ته کتهغه توفه ورکې نو به تورته او څاو باسي یو جوړه څاو مخکې دینه چې دی خبرونه ته موږ تاسو راشو ما په یوټیوب کې دغه موضوع سرچ کړ ما ولیدل چې یو شمېر هیوادونه لکه بل خصوص استرالیا طرف برازیل طرف چې نو دي کنه هغه د سمندرونو په غاړه کې ما ویډیوګانې ولیدل کې د شنورونو هم دغه کې چې هغه د سمندرونو په غاړه کې هغه یو رقم د کاندي جوړي به د سمندر ورته وي بیرته باندې نو هغه چې موږ خپل ځمکه ته سپورټ ورکو په خاطر ما چې دا وب زمونږ د ځمکې په رګونو کې خبرې شنو موږ دا دلته ذخیره کړی کنه کوم دا چې چیر د زمونږ د کوم فورډونه چې د سیلابونه وکړي په ژمي کې په دې کې دغه ځکاندې جوړ شي او په وړي کې ډکې شي او په دې رګونو کې خبرې شي نو د بو ساته سره کېږي دا دغه چرچ او دا بهترینه صدقه ده بهترینه ولی بهترینه صدقه ده ځکه نبی علیہ السلام ته صابر عباده ابن صامت ورته یا رسول الله مور مړه شو او څه وصیت کو خو نه کړ ځکه تکلیف ور باندې ورسته مړه شو تیشه وکما نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې او بو ورکا چاته ان دوی یو ذخیره جوړه کا یو کوی چاته و ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افضل الصدقه سقي الماء به بهترینه صدقه چې کوم د او بو ورکول دي نو چیرته یو چاته د کوی واخه یا دغه سیوبې برابر کړی ورته دا غوړه صدقه بهترینه صدقه ده خو تاسو ګورئ څوک لیدل چې کاری کړي بغیر کافرونه کافری کوي هغه ګورانده چې وب ډیر زین ډیمونه یو شی بل جوړ کړ مسلمان راته ونه خې چې هغه یو منطقي د یو ډیم جوړ کړي یو ځای جوړ کړي چې د پټي خلکو بکړي یو شړ ازمکه آباد کړي هیڅ کله خودل نشي مسلمان ځکه چې موږ هغه ته پته مشي کفار ته یعنی نو یو دا خبره ده چې قران کې الله پاک واجبہ خبره کړې ده هغه خبره دا کړې وی چې ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل کدي خلکو تورات او انجیل باندې عمل کړی کنه لا کلو من فوقهم ومن تحتهم من تحت ارجلهم پاس ولاندې به خوراک کړی دلته واجبہ خبره ده چې الله پاک دا قران ولونه خو ده چې قران کې خلکو قائم کړی کنه سر دي لکه ډیر وجوهات دي آیات کنه ځکه تورات او انجیل خپل د قران کې شته خو یو دغه د یو عالم نو هغه ما دا خبره ما ورته چې خلک چې د دې شینو ډیر پابند دي د خپل قوانینو د خپل قانون د شینو ډیر پابند دي نو اگر که یو سړی د هغه قانون پابند شي کنه عمل په ګورمندس پر اخیره ولي نو د هغه مطابق هغه د ډیمون یو شی بل شي جوړي زمونږ اسلامي امت شي اگر که قران ته یو بهترین قانون دی په خلی باندې وایي چې قانون لرو قران لرو موږ خو ګرته په قران باندې عمل نه کوي دا قران ورته سپک کاری کنه الله فرمایي فنبذو ظهور مشاته وګرځا نو دی وجه قران ورته چې وب مهار کا حدیث ورته چې وب مهار کا وب خلکو تور کا ډیمونه جوړ کا ذخیره جوړ کړه خو مسلمانان چې بس هغه ودی نو عمل باندې کې ځکه ذلیل هم نو وس قاری سے په صبر الحمدلله په دغه نږدې کلونی کې منګه د کوشتي په کانال راپورته کوو هغه چې ماشاءالله ډیر زمکه خړو به کنه نو یو هڅه موجوده ده ان شاء الله تعالی خو جديت په کلا ډیر پکار دی ځکه کوم تاسو ګورو د افغانانو لپاره غټه موضوع چې د کونړ سین کنه یعنی دا د سیاسین دی چې هغه تاوان موږ ترسيږي خو ګټه نو دا مهاشي یا بل خصوص یو خبر یادونه بزو کوم الله تعالی په قران کریم کې فرمایي چې او نفس نه مکلف مگر سې چې پوس کی کنه نو معنا دا ده کاغه تا د خپل وسه مطابق کار غټ کارونه بالا نو زمون خلک چې دي د خپل وسه مطابق نه دي اوس ما تا او 10 کو یو بمبو بمره مشکل سینا کدا موږ مخلت او باج او دا بمبام سي چالاني کنه یعنی یو 10 باندې موږ یو ساتلو به مصرف او نبی رسول الله ته ویل چې هغه 3 کیلو غسل باندې 3 کیلو به مصرفولي نو کچیر د موږ هم دا بمبا بند کو دا کار د زموږ د وسه مطابق کچیر د موږ د خپل کور په څنګ کې باران د بارا د بارانو بوده باندې وکاند په سوسره د اول د ذخیره شي خو کله سره ذخیره شي له سره زیرو څخه زمګه کې خوري نو دا وړي هڅې دي چې دا نو به کچر ته موږ دا واړو کارو کو هغه کار چې د کونړ سین باندې ډیم دی د کوشتي په کانال باندې خپل کانال جوړ